د ربیع الاول میاشت شروع شوې ده. پښتانه ورته ړومبی خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره لېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه چې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی، هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجه نه علماء کرام عموماً د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړي ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډېر بیانونه کړي دي، خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګورې، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي، او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده، او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي، یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وایي ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدا په هدایت او په رښتوني دین څه دپاره، لیظهره علی الدین کله، چې د ده نه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي، یو صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او د الله مقرب او مبارک لېږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله. نو چې د کوم ذات الله پاک نوم هم والي او د کوم ذات اقدسه الله پاک صفت هم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لېږلی څه مقصد لري، او بیا د ملګرو صفتونه هم ذکر کی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نه الله د ملګرو صفتونه هم ذکر کوي، او الله وایي ما تورات او انجیل کې هم د دې خبرو ذکر کړی دی. نو د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه دی. نو صرف یو خبرې له دا کوم هغه ده چې زمونږ د عربۍ یو مقوله ده، وایي والفضل ما شهدت به الاعداء، وایي د انسان دپاره د دې نه غټه بهتري بله نشته چې دشمن یې ومني. دوست خو یې خامخا مني، چې دشمن ووایي چې دا رښتونی سړی و، دشمن ووایي چې دا لوی شخصیت و، د دې نه غټ فضل وی بل نشته دی. دشمن منلی دی. نو یو یهودي تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي، یهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارټ، او د امریکې دی، او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغه کتاب نوم یې اخودري دی هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلی دي، ډېر سوچ سره مې لیکلی دي، او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي، دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي، د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی، د دوی نه خلک متاثر شوي دي، او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې، دوی تاریخ بدل کړی دی، دوی پسې ډېر خلک روان شوی دی، دې خلکو پسې، او ډېر خلک یې بدل کړی دی. د هغه په خپله په خپل دیباچه کې لیکي، هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی.
نورو سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم. په 3 نمبر کې د عیسایانو پیغمبر، بلکې مونږ هم ورته پیغمبر وایو، حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی 3 نمبر. په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر کې. هغه وایي دا ما چې کومې نمبر یې ورکړي دي او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر یې ښودی دی. په 1978 کې د دې کتاب چپی شوه 1978 کې، او دا کتاب بار بار چاپ شو، د لکونو په تعداد دا خرڅ شو. او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ، هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده، ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده. په دې انټرنیټ دا کتاب شته، تاسو یې کتولی شئ. محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده. نو ده چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړه په امریکا کې، او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل. مسلمانان یې راوغوښتل، عیسایان یې راوغوښتل، یهودیان یې راوغوښتل، دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل، لوی لارډلیډان یې راوغوښتل، ډاکټران، یعنې ښه مضبوط تقریب یې وکړو. د دنیا چې کوم اهم شخصیات یې هغه کېنو او دا کتاب یې مخکې کړو. او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی، دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې، په دې 100 شخص، او یې ډېر دي لږ نه دي، خو ما دا اصل را جمع کړي دي. دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی، دنیا بدله کړې ده، خلک ورپسې شوي دي، ډېر خلک چې خلکو کتاب وکته او سټالونه یې وکتل، هر یو له فری یو کتاب، نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده. د مسلمانانو پیغمبر دی، د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی، د موسی علیه السلام، ته خو یهودي. او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی، په 3 نمبر کې راوړی. دا ولې لوی غوغا جوړه شوه، لویه جګړه جوړه شوه. دی پاسېد او هغه تقریر د کړی دی، د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم، ما حقیقت لیکلی دی. او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وښیم. یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم، دا د کافر د خولې خبره ده، والفضل ما شهدت به الاعداء، وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي، او د سکول کالج نه دی ویلی، نه سکول ویلی دی نه کالج ویلی دی نه مدرسه ویلی ده، او دله خدای پیغمبري ورکړه. نو وی 4 کسانو دی ومانه. یو یې خپله بیبي وه، ښځه وه حضرت خدیجه، یو یې خپل دوست و مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو یې غلام و زید ابن حارثه، یو یې د تره زوی و حضرت علی. دې 4 کسانو لومبې ومانه. موږ هم داسې وایو، تاریخ هم دغسې دی. یو پکې زنانه ده، یو مشر دی، زنانې بیبي ده، مشر چې دی هغه دوست دی، او 2 هلکان دي، یو عزیز اساد دی حضرت علی، او یو غلام دی زید ابن حارثه. 4 ومانه. او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو، او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات، د تعلیمات 1.5 ارب مسلمانانو ته ورسېدل. د دې خپل هغه وخت یادوي، ګورې اوس زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه 1.5 ارب ته ورسېدل، او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه. نو وی که دی دروغجن پیغمبر وی، نو دروغ 200 کالو پورې چلیږي، زیات نه چلیږي. او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو، او رښتیا خورېږي، د رښتیا او ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي، خلک به ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي، بیا ترې ورو خلک تښتي، بیا پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي، ما خلک یې مني، وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي، نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي 1.5 ارب ته ورسېدل، او نور هم زیاتېږي. دا څنګه دروغ کېدی شي؟ دا دروغ نه شي کېدی. دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نه شي کېدی. او دا زیاتېږي کمیږي نه.
او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړمه ادا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي او کوم د عیسایانو په شانتې دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني ظاهري پارټي نه ده پارټۍ کې خو نن یو سړی دی سبا ته دی ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی یو بل ګروپ کې دی دا یو مشر یې ګڼلی دی که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره مفاد نه میلاویږي تښتي څومره خلک تاسو دل پارټۍ بدلوي را بدلوي که نه بدلوي نن یو پارټۍ کې دی خو چې وګوري چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګوري چې دی که خو دا چل دی نو تښتي دی نن بله پارټۍ کې دی ګوري چې در نه بس فایده والمه فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ما ته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتي دی تر ننه پورې د ده نه یو ملګری ونه تښتېد نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي نه ترې وروستو تښتېدل صحابه کې یو کس دو مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې خو هغه د دین د وجې نه دي تللی هغه ابو سفیان هم منلې ده او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمن و مقابله کې ورته ولاړو ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د دې ټولو مشرکانو سردار او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه وی ماله دا خبر راکا چې د ده چا ملګرتیا کړې ده نو هل یرتد احد څوک واپس ته تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه هغه وی نه بلکل نه چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه چې د ده دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تللی دی داسې نشته د نورو وجوهاتو نه څه بعضې کسان تښتېدلي دي خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بې دینه دی په دې وجه یعنی خراب دین باندې دی په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی دا تر دنه پورې څوک نشي پیدا کولی موټرګۍ به ورکې نو کچه مسلمان به وتښتي سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي موټرګۍ به ورکې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د مارونو یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی او یو د ماربلو پوخ رنګ دی د ماربلو پوخ رنګ چې څومره پورې مږې او رګړۍ ورکوي دا به صفا خېږي دا رنګ نه ځي او یو دا رنګ دی د چونې والا په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي په موټرګي هم تښتي په لالچ هم تښتي په پیسه هم تښتي هغه په محبت او په مینه هم تښتي او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ هغه راګړاوه هغه راګړاو که قسم په خدای که دې ته وویستل دا شوي دي دا مثال د حضرت بلال موږ سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت سمیه زنانه ده موږ سره موجود پروت دی او دا مثال د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی د هرقل 300 صحابه کرام یې ونیول 300 یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی ورته وی یو کار وکړه عیسایان شی واپس د خپل مذهب هم پرېږدی هم د اهلي کتاب دي زمونږ هم اهلي کتاب یو مونږ سره شامل شی پرېږدو او ته غوسه شو وی دا کوم ځای کېدی شي زه به اسلام پرېږدم زه به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم دا نشي کېدی وی ګوره یو خبره درته کوم وی د یو علاقې د ګورنر کوم وی نه کېږي وی جیل کې واچوئ خوراک سکاک پہ بند کے خوراک سکاک پہ بند کو جیل کے واچول یو ورځ به پسې بیا راوویسته وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی نه در کوم مسلمانی پرېږدی او عیسایان شی نیمه بادشاهي هم دله در کوم گورنري هم دله در کوم او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله کوم مال او دولت هم در کوم وی ته خو لا گورنري دی چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما پړه کې خدای چولی دی چې هغه پرېښودو والا نه او په کم پیغمبر زما ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا نه وی دې حالت کې به م وجنم ساده نوځم وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نوځي زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک سکاک به نه ورکوی نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر هم تلو والا و او بلکل داسې شوي وو چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي وو نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزې داره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده
تاسو دې مرداره وایي او دا شراب دي شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته پام کوئ چې ګوتې یې ونسئ ملګرو ورته وې دومره ازمایش را باندې ولې کوې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو که هغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ورله جایز دي که هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم وڅکي نو دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې خو موږ مرو درته لوږې تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوي عبدالله ابن حذافه ته وایي دا مونږ له شریعت کې جایز دی قرآن وایي چې جایز دی ولې را باندې منې کوي او ورته څه وایي بلکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه مونږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل مونږ له جایز دی بلکل لیکن که دا سکو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله و دی چې مونږ له دا را کوي بل شی ولې نه را کوي دی به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرامو مې پې وڅښل د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې پې دله وڅکو او مې وخوړه کو نه خوړه دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی مونږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي مونږ د دې کافر زړه نه خوشحاله رښتیا ووایه نن مونږ څومره د کافرانو زړه خوشحاله کړي هغه حلال وله نن مونږ په حرامو د کافرانو زړه خوشحاله نن بربنډتوب حرام دی مونږ پې کافر خوشحاله نن بدعملي حرامه ده مونږ پې هغه خوشحاله نن د سر او د ویښتو سټایل چې مونږ کوم پرېږدو او په ګیره کې مونږ کومې نخرې نن شروع کړي دي د پیغمبر سنتو پورې مونږ کومې خنداګانې نه شروع کړي دي دویم په هغه نیانو دې لعنت وي چې خلکو داسې ګیرې جوړوي کله چا کوټه کې اوسېږي کم نی ته چې څوک کېناسته او ورته وایي چې ماله دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنتو خندا والا ګیره دا جوړه کا وایي زه مسلمان یم دا کار زه نشم کولی ته به ماله یو 100 روپۍ راکې که نه یو 200 روپۍ به راکې بس دا 200 دې در لوږې مړ شم خو دا کار به ونه کوم مونږ هم روانې کوو مونږ هم زیاتې کوو او هغه هم زیاتې کوي او مونږ ته ښایي مخامخ دا کټ وټ ګیره چې ده دا چې مختلف قسم ګروډونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم منجونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم غاخورې پکې کړي دي دا مونږ له سترګو کې ګوتې را منډي چې وګوره که نه څنګه مې د پیغمبر سنتو پورې دله نخرې وکړلې حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګریز دغسې پرېږدي د پیرس او د فرانس انګریز داسې پرېږدي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشحاله شي مسلمانانو کې به مې ځان له یو ملګري پیدا کړه د امریکې او د یورپ جینۍ بربنډه ګرځي چې دا خوشحاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا کړه نن د امریکې او د برطانیې جینۍ چې کوم سټایل د ویښتو جوړوي د ما لور به هغسې جوړوي د ما خور به هغسې جوړوي د ما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیانې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځم او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه ده د افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې د موږ نه دي خوښې ته دلته مسلمانه څنګه وې د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زما نه دی خوښ د بیبي فاطمې بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیاتې ابې نه دی خوښ او د لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی او د فرانس او د یورپ او د جرمني او د روسیې او د چینې دوه بربند تهذیب بربنده جامه بربند شکل مې خوښ دی دا به خوشحاله کړم هغوی به سور کې شي چې زموږ تهذیب پاکستان ته ننوت هغوی به سور کې شي چې زموږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله
زما شکل یې خوښ کړ د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړ زما جامه یې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامه یې خوښه نه کړله ووایه که نه په دې څوک خوشحالېږي الله خفه شي د الله فرشتې خفه شي مونږ ته بعضې شی معمولي ښکاري معمولي یو شاعرو په ایران کې بیدل نوم یو هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ډېر زبردست په انډیا کې یو سړی متاثر شو یاره دا بیدل بلا څنګه سړی وي دی خو ډېر ښایسته نعتونه وایي ډېر ښایسته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي ملاقات ته وله لاړ بعضې وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي ملاقات ته ورته لاړ شي چې ملاقات ته ولاړ ایران ته لاړ ایران ته اول ته یې معلومات وکړل بیدل څوک ته وي دغه ځای اوسېږي چې ورغې دروازې والا راووت یو سړی ګیره میره یې نشته مکمل خیر دی وی بیدل سره مې کار دی وی زه بیدل یم وی ته بیدل یې وی او شاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دې کړي دي وی وی زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم ډېره ښه ده راځه چې کینو وی نه دا ته څنګه داسې کې ریش را میخه راشي ګیره خره او د پیغمبر صفتونه کې ما خو وی چې ته به ډېر ښکلې ګیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزېدار دي عاشقانه دي دا ته څنګه عاشق یې او ورته څه وایي وی ریش را میخه راشم ولیکن دین مسلمان را نه میخه راشم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم اوس هم ډېر خلک دا وایي ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم مسلمان ته تکلیف نه رسوم مسلمان ته ضرر نه رسوم ته خو مړه ګیره هم پرېږدې مسلمان ته ضرر هم رسوي شیخه ته خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده هلکه دا ورته ګیره وایي چې دا ضرر ورسوي ګیره خو چاته نه وایي ګیره دې په خپل ځای د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل ځای ګناه ده ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي ګیرې سره بیا نامناسبه ده پټکې دې په سر د ګناه نه ځان ساته ما ورته وایي وي د چاړه نه خریم د مسلمان له نه خریم ریش را میخه راشیم ګیره خریم ویښته خریم دل مسلمان را نه میخه راشیم د مسلمان له نه خریم انډیا والا ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را میخه راشي وی دروغ دی وی د پیغمبر زړه دی وخوری د پیغمبر له خری په دې پیغمبر خفه کېږي نن موږ څومره هلکان بې ډوله ګرځي زه خو ته بې ډوله ویم ټیټ جامې تنګې تروشي جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلې نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک جامه ښایسته نه ښکاري تا د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل ښایسته نه ښکاري د هغه مبارکه ګیره تا ته ښکلې نه ښکاري د هغه اخلاق درته ښکلې نه ښکاري دا څه کوې په کوم طرف روانې سوچ وکړه سوچ بچې سوچ ته نه دی کړی دی بچي سوچ نه دی کړی که دی بچي سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي او دی لور دی خور سوچ نه دی کړی فکر یې نه دی کړی ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین د ویښتو سټایل د جامو سټایل د ګرځېدو او پرده دا خوښ کا دا خوښ کا د انګریز مخ خوښوه د یورپ مخ خوښوه حرام مونږ نن خوښو انګریز دله خوشحاله و هغوی به حلال چې و چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و وی د کافر له نه خوشحاله و څه چل یې ورسره وکړو وی ښه نه خورئ وی نه وی واچوئ جیل کې چې بیا جیل کې واچول بس تقریبا بې هوشی تقریبا نو راویې ویستل ورته یې وی ګوره اوس درته وایم ایمان او اسلام هم پرېږدی عیسایان شی پرېږدم یوازې پرېږدل نه جنکۍ هم درکوو او دې مشر ته وایي تاله ګورنري هم درکوو او ته زما مقه یوه خبر ده دې ته کم رنګ وایي د هغه ماربلو والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چونې رنګ نه دی مړه زمونږ د څه رنګونه دي زمونږ د ایمان به څه رنګي معمولي غوندې منډې ترړې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیه کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان یې سپوره وخوره ناره وخوره دا لوږې به د خدای نه وجني خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویې ویستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړو غټ دیګ او تیل یې پکې وخوټ کول او دی عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله رونیو او دې دیګ کې ور وویسته لاس او خپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ور وویسته هغه دونه خوټ کېده دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو ختم
یو ویشې مو نه کو دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا. نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دله ملاس پې وتړی ور ویچوی وی دقسې دا 300 د لغونډ داسې وجنه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوې ښه دم در کوم او د ګورنر هم در کوم. چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو. هرقل وی صبر وکړئ ښه ویرېده ځان ته یې مخامخ وي زه راته نه یم چې دې شي ټینګېدی نیکبخت تاسې را باندې مرګري مړ کړ ګوره نه شي ټینګېدی. وی نه زه خو په مرګ نه جاړم. وی په څه جاړئ؟ وی په بل شي جاړم. وی وجود مې ډېر کمزوري شوی دی ډېر کمزور دی لوګو تندو عالمه. اوس چې مې ور واچې په یو کش به رانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وې او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړه. اوس به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې په ما کې وي. دې ته ایمان وایي. دا خو ما در یو مثال در که دا خو زه مثال در کومه. دا بی بی سمیه دا مثال قایم که دا حضرت خباب دا مثال قایم که او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا او دا مثال قایم که او دا صحابه دا مثالونه موږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي. اوسه پورې ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه موږ ته قایم کړي دي الحمدلله. نو هغه څه وایي ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارت وایي چې یو د ده مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربو نه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دونه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي. او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان. او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په ناموس ځان وجني ځان چې لږ معمولي غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړي دي قسم په خدای ځان وجني. او هو زما د پیغمبر سپکه دی وی داسې مشته دی چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پریښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم. تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وي تا سره به ورورولي ختمه کړم پلار ته وي بابا تا سره مې پلارغتوب ختم زویه بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر نه پرېږدم. دا مثال هم صحابو قایم کړی دی د عبدالله ابن ابی زوی. عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چان کې لږه ګستاخي کړې وه ګستاخي او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادول خو نسبت یې خوالاړ ذلیل یې ورته ویلي زوی سوچه مسلمانو او راغې او پیغمبر مبارک ته کېناسته وی د الله رسوله زه خبر شوم چې زما د پلار د مرګ اډر دې کړی دی نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا یې مه وجنه په مې مړ کړه چې زه سر راوړم او ستا د پښو کې وغورځم وی نه ما خو نه دي ویلي د هغې د پاسه لاړ او پلار یې د ګریوان نه ونیو او د څاروي نه یې راکوز کړ. وی بچې ته د ما زوی نه ویم او ډېره مثالي مینه وه د پلار او د زوی بچې ته د ما هغه خوږ زوی نه وی بابا یما وی ما ګریوان نه دی ونیولی وم وی تا رسول الله مبارک ته ذلیله ویلی دي وی قسم په خدای چې اوس به دا ټکې وی چې زه ذلیل یم او پیغمبر مبارک عزتمند دی نو پرېږدم یعنې سر د نه وه وی زه ذلیل یم انا اذل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا ذات دی. وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیله او بېکاره شیم او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی. وی بیا ووایه درېیم ځل یې پې ونه پرېښود. ایمان به دې ته وایي دا موږ لیدي دي دا موږ تاریخ کې پړاو کړي دي. په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن د کافرو په صف کې و او مبارزې به کېدې مبارزې دې ته وایي چې یک په یو به مقابلې کېدې یو په یو راووتو میدان ته وی هل من مبارزن شته چې څوک میدان ته راوځي شته. حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد وی پېژندل زوی آواز پېژندلی کېږي وی دا خو د عبدالرحمن آواز نه دی وی دی تورې له شلنګ ورکوي درله رسول الله مبارک کلک راونوي ته به نه وروځي بل څوک به وځي. او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیق وی بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وی خو چې مې وکتې نو پلار مې نو توره غزار مې درنه کړ وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی والله که مې پرېښې دې ته ایمان وایي. نو هغه څه وایي مایکل هارت هغه دا ټکې په هغه کانفرنس کې وایي دا ټکې یې وایي ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوستی دی وی ځای که نه د
دا یو عجیبه ټکې دی دا واوره وی زه کنه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوي او د محمد همپله شخصیت ماته وښایي صلی الله علیه وسلم دا هغه په شان وښایي ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلک و ساینسدانان او پروفیسران او ډاکټران او یهودیان او عیسایان ټول یې په یو ټس خاموشه کړل وی وښایه ماته د ده همپله شخصیت ماته وښایه وګورئ وښایه د ده همپله د په دنیا کې انقلاب راوستی دی د دنیا بدله کړې ده د تاریخ بدل کړی دی د هغه خلک نیغ کړی دی هغه خلق چې چا به لونه جم دی ښخولی د هغه خلق نیغ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کولی د هغه خلق دوک کړی او نیغ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي د هغه خلق نیغ کړی چې مردارې به یې خوړی د هغه خلق نیغ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېدل وښایه ماته داسې څوک والله کافر دی خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پېژندلی موږ نه دی پېژندلی وښایه وایي داسې شخصیت وي ماته وښایه تاسو او بیا څه وایي یو ډېر عجیبه خبره کوي بیا وایي یو کار یې کړی دی وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه ځه ودې ښایي که نه څنګه انصاف یې قایم کړی دی وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې که زما لور فاطمه غلا کړې وې د هغې نه به مې ملاس کټ کاو ودې وایي څوک داسې یو بادشاه به داسې وایي او واقعي په مکه کې یو ښځې غلا کړې وه د هغې فاطمه نوم د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه نو چې رسول الله مبارک له راغله ثبوت پرې راغی نو حضور پاک پې لاس یې پرې کړ او د یو لوی خاندان سره تعلق نو خلک په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریب دې نه لاس پرې شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي دشمنی جوړه نشي اختلاف جوړ نشي نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الګ چې لومبی په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک په خپل زوی ویلې و زوی په زویوالی نیولې و یو وخت کې دا هغه زوی اسامه هغه ولې سپارش کې راغوست اسامه ډېر زیات خوښ دومره خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خپه باندې ناست و ماشوم و د رنګ هم تور و یا د رنګه نو پوزه یې وبهېدله چې پوزه وبهېدله نو حضور پاک ولا پوزه پاکوله نو بی عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه دا به وله زه پاکه کړمه نو حضور پاک وایي نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه د سره زه مینه کوم داسې پیغمبر د غلام بچي له پوزه پاکوي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت دی هغه لاس باندې ولا پوزه پاکوي دا د پیغمبر شان و غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی نو هغه اسامه ولا سپارش کې راوسته وی اسامه ورته وایي د الله رسول دا جینۍ پرېږده لاس ته مه پرې کوه فتنه جوړه نشي فساد جوړ نشي لوی خاندان لور ده نو حضور پاک ورته غصه شو اتشفع فی حد من حدود الله د خدای په حد کې ته سپارشونه کې الله په حد کې چې د خدای حد قایم نه کړم او حد قایموم به او استاسو نه مخکې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به یې سزا نه ورکول او غریب له به یې سزا ورکول اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نه مردا سپارشو کې پرېږدي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږدي مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي غریب پکې رګړېږي غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی او ګاډي پرچه وله زر ورکړي او مالدار نیغ روان دی د تر چاپلار سوکاله وایي مالدار لکه پرچه ورکړي پولیس غریبانان د ټریفک والا مجبوره دي هلته ډي اس پي صاحب هلته کې مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره وکړه پرېږدې که نه پرېږدې اسو کې خوا پولیس والا هم غریبانان ونیسي هغه ځای نه ورته ربر نه سپارش وشي پرېږده یعنې بدلوم دی نوکرانه دی وباسو پرېږدي اکثر زه یو مثال ورکوم زم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جالې په شان دی مچ پکې نښلي ماشم پکې نښلي او چې مرغۍ پرې راشي غونډه جاله وړي جاله غونډه یوسي بیا جالې پته هم نه لګي دغه زموږ مثال دی مرغۍ راله غونډه جاله یې وه بشیر جان که پې ورغې خو زما په خیال چې جاله نه غونډه جالې وړي او که راکوټې غوندې مچ پکې ورغې په مخه پکې نښلي نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباه او هلاک شو چې غریب به نقصان وکنو په هغه به حق قایمو مالدار ته به غږ نه کو پرېښېده به والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړه زما د پاک ذات قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې لو ان فاطمه
بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها. زما د پاغه ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده که د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې وه قسم په خدای چې د هغې نه به مې لاس پرې کوو. دا خو لا ده داسې دې پرېږه کټې او هغه جینۍ بیا خدای پاک سمه کړه توبه ویسته حسنت توبتها او بیا به رسول الله مبارک لره تعالی دیني مسلو تپوسونه به دې کړو. نو هغه مایکل هارټ څه وایي هغه وایي وښایه په دنیا کې داسې مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قایم کړی دی که زما لور غړو لاس به ترې پرېږدو وښایه. او بل څه وایي وایي په ملګرو یې لوږه هم راغلې ده تنده هم راغلې ده د دې پیغمبر په ملګرو د باندې سر کې ورسره لوږه راغلې ده مال به د بار نه راته صدقه نه ده خوړلې ملګرو نه یې ورکړې ده وښایه. دلته خو چې مال مشر له راچړو بیا غذان پوره کوي وروسته بل له ورکوي. دله مال راغلی دی دولت راغلی صدقه نه ده خوړلې نه په خپلو بچو خوړلې ده خلکو له یې ورکړې ده او که هدیه ډالۍ راغلې ده نو کور تاله تلې ده چې هغې تقسیم کړې ده. چې صحابه به یو ورځ نارو دي به ملګري به یو ورځ نارو دي به درې ورځې نارو او که ملګري به درې ورځې نارو نو وایي وښایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پي ایچ ډي ګانو ته وایي وښایه که نه چې صحابو تا مخامخ خپلو ملګرو ته ودرېدلي دي نو لمن یې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته یې 2 کاڼي خولې دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما 2 کاڼي تړلي دي وایي په دنیا کې د دې مثال او هم پله سړی ماله پیدا کوي وایي زه مجبور یم د دې خبرې نه زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم. وایي څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم. او تاسو د ده په ماضي باندې نظر واچوئ په تېره شوې زمانه باندې نو دی لا د پیغمبرۍ نه مخکې صادق او امین و رښتونی امانتګر د پیغمبرۍ نه مخکې. دا څوک دا خبرې کوي دا یهودي کوي او په یو کانفرنس کې کوي او په یو بل کانفرنس کې په ده باندې د عیسایانو اعتراض راغی. عیسایان پې راپاڅېدل دلته په یهودیانو م اعتراض وکړو عیسایانو م اعتراض وکړو یو بل کانفرنس و هغې کې په عیسایانو اعتراض وکړو. وایي زمونږ پیغمبر دی ولې په 3 نمبر کې ذکر کړی دی د هغې 4 جواب کوي خو وخت ختم دی دا به راته انشاءالله په بله جمعه کې وګورو انشاءالله العزیز. زما وروڼو زمونږ دپاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ دپاره چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفت تر ننه پورې کافرون کړی هغې هم مني زمونږ پیغمبر مبارک د هغه رښتینولي مني د هغه انصاف مني خلاصه کې چې د هغه د ملګرو هم مني. په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلی دی خو وروستو نمبر کې لیکلی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې کتاب کې لیکلی په دې 100 عظیم شخصیاتو کې هغې لږ وروستو نمبر کې لیکلی او دا خو دا برطانیې مخکې هغه وزیر اعظم نه ټوني بلیر دا خو د هغه سټیټمنټ ما په خپله کتلی و هغه نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی آیډیل دې ته وایي چې دا ما دپاره یو نمونه او زه د هغه په شان بادشاهي وکړم لکه پرویز مشرف به وي زما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه به دا یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بېدیني خوره کړې وه هغه خو دین ختم که هغه خو بربنډتوب عام که هغه په جوماتونو پابندي ولګوله هغه په مدرسو پابندي لګولې وه کمال اتاتورک هغه خو خلافت عثمانیه تباه برباد کړه د هغې بیخونه یې ویستل هغه کتابونه قرآن شریفونه سوځولي هغه خلکو نه ګیرې خریلې وې هغه جنکۍ بربنډې کړې په پردې پابندي لګولې وه ګیرې له لیسنسونه یې ایستي وو پابندي لګولې وه وایي زما آیډیل کمال اتاتورک دی څه شو هلکه پرویز مشرف څه شو لال ختم کم خو په دوبۍ کې پروت دی په بیمارۍ کې پروت دی خدای ونیو که ونیو نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیره بند کړه نه پټکې بند کړه نه بس بند کړه دویم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابلې مه کوئ الله دپاره الله سره مقابلې مه کوئ د پیغمبر د سنتو هتک مه کوئ د پیغمبر سنتو له چیلنجونه مه ورکوئ ظالمانو دا مه وایئ چې مدرسې به بندې کړو دا مه وایئ چې موږ به ګیرې ختمې کړو دا مه وایئ چې موږ به پردې ختمې کړو دا مه وایئ دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی دپاره هغه راغلی دی دا د مسلمانانو دپاره د الله خوښ شوی دین دی نو ته خدای له چیلنج مه ورکوه دا ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مه ورکوه قسم په خدای دا مخکې ورځو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کمې ښځې په د اسلام آباد یو ځای بل دی روزي او نارې لګوي عورت مارچ
عورت مارچ او دا چغې وباسي او وایي چې دغه زما بدن میرا جسم و میری مرضی هغې څه وایي پردې پورې خنداګانې کوي ټوکې کوي او څه وایي الله اکبر قسم په خدای که زما په خولې راځي دا الفاظ دومره ډاډۍ هغه جنکې د اسلام آباد په روډونو چغې وایي او وایي پردا ظلم ہے اے محمد سن لو اے محمد سن لو پردہ ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واوره نکاح ظلم دی واوره پرده ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوستی اسلام ته چې څوک د ظلم نظام وایي ته خدای سره ډغرې وې خدای له چیلنجونه ورکې رسول الله له چیلنجونه ورکې د خدای ظالمان